د هر شي ساتونکي چې څومره زیات وي هغومره خوندي وي، خو د راز چې څومره ساتونکي زیات وي هغومره په خطر کې وي. دنیا ته نه راتلل له ناپوهۍ څخه بهتره ده، ځکه ناپوهي د ټولو بدبختیو مور ده. د انسان ارزښت په دریو شیانو کې دی: علم، محبت او ازادي. عام خلک شتمن خلک خوښوي او خاص خلک عالمان او پوهان خوښوي. هر څوک چې د نورو د نیکمرغۍ غوښتونکی وي لرې نه ده چې خپله به یې نیکمرغي په نصیب شي. حکومت د یو فرد په څیر دی او دنده یې د اخلاقي فضایلو په دایره کې د خلکو روزل دي. د یو کس د نیکمرغۍ څخه د ټولنې نیکمرغي ډیره غوره ده. د نیکمرغۍ د لاسته راوړلو لپاره باید نیک اخلاق پیاوړي او بد اخلاقو سره مبارزه وکړو. تجربه زمونږ داسې یو ملګری ده چې مونږ ته هغه وخت پیدا کیږي کله چې مونږ ډیر څه له لاسه ورکړو. هوښیاري په دې کې ده چې خپله خوله بنده وساتې، ځکه تر څو پورې چې د ماهي خوله بنده وي نو هغه د ښکاري ښکار نه جوړیږي. عقل د خدای تر ټولو لوی نعمت دی. وروسته د عقل څخه خاکساري او د خپل روح او ځان برابري ده. که دغه دوه نعمته له شجاعت سره یوځای شي چې څلورم نعمت دی، نو دریم نعمت یعنی عدالت ترې جوړیږي.